نو موږ دلته په عنوان کې ټایټل کې هم ورته ولیکل چې دا ټایټل دی. بیا په ټیبل ډیټا کې هم موږ هغه درې سیل دلته دغه کړ. نو یو رو کې دننه درې سیل یو. نو دا درې سیل دي دلته ما سره چې کوم د کورس پین دی دا هم باید زه درې کړم چې د دې سره لیول برابر شي. نو اوس که زه پیج وزټ کوم ما سره پیج صحیح راشي. صحیح اوپن کې دا بیا په سی اس اس باندې موږ ډیزاین کوو مخکې. نو دلته نیم شو، دلته اف نیم شو، په دې کې شو ایج. اوس د دې نه لاندې موږ سره نور پکار دي، بل رو پکار ده. نو دلته راځو بل رو ډیزاین کوو ټي آر انساید رو ټي ډي. موږ به ټایټل ورکو ټي ته. ټایټل موږ کولی شو چې د هیډ نه بغیر نور په ټي ډي کې واخلو، مشکل نشته. نو موږ به د دې فورم نه یو دغه واخلو، یو آیډیا واخلو چې دا فورم چې دی ایج ټایپ، جنډر او میډیکل ډپارټمنټ دی. موږ سره دی ایج ټایپ، دا ټایټل شو. بیا انساید ټي آر بیا ټي ډي، بیا موږ سره دی جنډر، هغې نه وروسته دی موږ سره ټي ډي میډیکل ډپارټمنټ. کنټرول اس راځو دلته موږ سره د دې نه وروسته یو بل ټایټل شروع شو، یو بل عنوان. اوس د دې عنوان لاندې بیا موږ ته ځینې د فارم کنټرولز پکار دي. نو دا رو خو ختمه شوه، دې رو کې خو موږ څه ولیکو؟ ټایټل ولیکو. بل رو به جوړه کړو انساید رو ټي ډي او بیا انپوټ ټایپ equal to text and then name is equal to age type. دلته موږ هیډر ورته جوړ کړو، دلته بیا د فارم کنټرول ورته جوړ کړو چې انپوټ ټایپ چې شی باید ایج ټایپ ولیکل شي. اوس ایج ټایپ دا ما سره دی دا په ټیکس شکل کې دی. ګورئ تاسو دا زه ریفریش کوم. ایج ټایپ څنګه لیکلی شي؟ مثلا ایئرس، ایج دی 10 هلته ورسره ایئرس دی لیکي. نو دې بار بار لیکل خو ډېر سخت دي، دا خو لیکل مشکل جوړوي. د دې لپاره موږ مخکې څه جوړو؟ لیست به جوړو. اوس یې همداسې پرېږدو. د دې نه وروسته ایج ټایپ نه وروسته دی موږ سره جنډر. باید یو بل کنټرول ولرو. input type is equal to text. دا ټیکسټ دی. او بیا نه بعد دا کلوز ټیک name is equal to gender. بیا د هغې نه بعد یو بل اوپن ټیک ټیبل ډیټا او میډیکل ډپارټمنټ موږ ته input type is equal to text او بیا د هغې نه بعد name is equal to mid department and about close take control s. اوس که چېرته راشو په ټیبل کې دوهمه روم جوړه شوه، دا یو رو، دا د بله رو، او دا دلته شو مثال ایج ټایپ په ایئرز باندې دی او جنډر میل دی. دې دپاره مو لیست جوړو. میډیکل ډپارټمنټ دې دپاره به مو لیست جوړو چې باید مونږ د لیست نه ډایرکټ انتخاب کړو چې میډیسن دا باید لیست نه ډایرکټ سلیکټ کړو. د لیکلو دغه باید نه وي. مخکې ځو کار پرې کوو. راځو یو بل رو به هم ډیزاین کړو تر څو دا ټیبل یو لوک ولري. اډرس، یوزر او کنټاکټ نمبر. نو موږ بل رو جوړو نیکسټ ټي آر، په دې کې لیکو ټي ډي، په دې کې لیکو اډرس. after address td username, after username td contact number, دا هیډ شو، دا په حساب باندې شو هیډ شو، ټایټل شو. نو زه راځم دا یو ځل ریفریش کوم چې دا هیډ ما سره د ټایټل باید دلته راشي. ښه اوس ټایټل دلته په دې شکل دی او دلته په دې شکل دی. هلته ټایټل همداسې سیټینګ شوی. نو که موږ چېرته دا ټول ټي ډي نه ټي ایچ ته راواړو دا به دې سره یو ډیزاین واخلي. ډیزاین خو موږ په دغه کې جوړو سی ایس ایس کې، خو خیر دلته به اوس دا ورکړو چې تر څو د دې ټولو لیول څه شي برابر شي. دا ما سره ټیبل ایډر شو او بیا دلته هم ما سره دا د ټي ډي په ځای باندې ټي ایچ او ټي
کنټرول اس. نو کله چې موږ دا ریفریش کو دا به هم د دې په ډیزاین باندې برابر شي. د دې لپاره اوس فنډامنټل دی کنه ابتدایي کار. نو دې ټایټل لپاره دې ټیبل هیډر لپاره هم موږ ته د ټیبل ډیټا ضرورت دی. یو بل رو ضرورت دی. انساید رو موږ ته د ټیبل د ډیټا ضرورت دی چې هغې کې به انپوټ ټایپ از اکول ټو ایډرس مونږه لیکلی شو ټیکسټ name is equal to user address and close. دا مونږ دې ته جوړ بیا ټي ډي inside td open text input type equal to text. نو دا یوزر نیم دی دا هم ټیکس راځي. بیا مونږ name is equal to user name بیا بعد close text. دا هغې نه وروسته یو بل چې کنټاکټ نمبر دی ټي ډي به دته ولیکو input type is equal to phone telephone और बयाना बात name is equal to user contact number बयाना बात close थी. control s राजू पेज पर रिफ्रेश द फॉर्म मसाला दलता डिजाइन शो दलता नाम लिखले शो एज दे इंजपन्स काला और काला दे ओ मेल दे देखो होस्ट मंग लिखो हम बतास तो बेखायु چې دا وس څنګه نور ډیزاین کو نور څنګه دا ډول شو بینابات ایڈریس دے کابل یوزر نیم کس رجسٹر کئی او کنٹیکٹ نمبر چې د کنټاکټ نمبر د یوزر انپوټ انټری چې کو د کنټاکټ نمبر چې نو دلته ګوري مونږه انساید ټیبل ارس دا کړ مونږ ته په اخر کې د ټیبل مخکې یو بل شی پکار دی چې هغه دی ټي فوټ یعنی د ټیبل فوټر انساید فوټر مونږه هغه خپل دغه لیکو کنه چې یعنی کافی رائټ all right reserve simple value دیتا ورکو مثال کال سپین سوری دا میسج دلته موږ سره د دې فوټر دي چې راغی غلط دی نو موږ دا ټي فوټر باید په کوم ځای کې ولرو دا باید موږ انساید دا باید دې نه کلوز کو ټي باډي وایم دا اوس موږ دا غلطي کړې ده چې موږ ټي باډي نه دا ډیفاین کړی دلته ټي هیډ موږ ډیفاین کړی دی ګوري ټیبل هیډر هغه موږ نه ډیفاین کړی هغه باید دوی لیکو ساده اول به ورته ولیکو چې دا موږ سره دی ټي هیډ دا ټي هیډ به کوم ځای کې کلوز کو کوم ځای کې چې زمونږ د ټیبل هیډر ختمېږي ټیبل هیډر کوم ځای ختمېږي ګوره ټیبل هیډر دلته راغی په دې ځای کې ما سره ټیبل هیډر ختم شو نو ټي هیډ کې دا ختم شو نو کله چې ټي هیډ ختم شي د ټیبل هیډر ختم شي څه شروع کېږي ټي باډي شروع کېږي inside टी body به زمونږ نو دا ټول کنټینټ څه کېږي دا ټول کنټینټ دا ټول کوډ به ایگزیکیوټ کېږي نو دا टी body چې دا به مخکې د ټیبل نه دلته موږ سره کلوز شي اوپن ټیکسټ سلیش टी body بیا دلته موږ سره فوټر بیا په کوم ځای کې شي टी foot او inside footer copy right بیا هغې نه بعد ریفریش ټیبل فوټر غلط دی دا به دې ځای نه کنټرول ایکس کو ټي باډي نه وروسته به ولیکو بیا به راشو دا به ایگزیکیوټ کو ولې کنټرول ایکس او ټیبل نه وروسته کنټرول ایکس او دا ټیبل نه وروسته نو انساید ټیبل وای دا راشي خو زه فوټر ډیفاین کوم دا ویډیو ډېره اوږدېږي یو ځل